ورتل القرآن ترتيلا او جدا جدا الولا قرآن پا جدا جدا الوستو سرا یا صفا الولا قرآن پا صفا الوستو سرا ورتل القرآن ترتيلا. دي جملې سره دي آیت سره بلک تفصیل وکړو. د دې څه مطلب دی؟ قرآن جدا جدا الولا او صفا الولا. نو د دې یو څو مطلبونه دي. اولنی مطلب دا دی چې پارام الولا، چې قرآن وایي نو په تیزه یې مه وایه. دا بس کې ځان شروع کړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا ته څه مقابله کې نه، قرآن به رو رو وایي او سوچ به پکې کوې، رو رو به وایي او څه به کوې، سوچ به کوې. دا اول د دې مطلب دی ورتل القرآن ترتیلا، رو رو به وایي الحمد لله رب العالمین. ودې وسره دا دې شي وي او بل شي الحمد لله رب العالمین. دا یو شی دی، اسمه کې اسمان فرق دی. دا ولنې چې کوم پارامي وي دیو به کې سوچون کوي او د هر ټکی سره د انسان ذهن دی ټکی ته ځي، معنی ته ځي، هغه ترجمه ته ځي، هغه تفسیر ته ځي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته پوښتنه شو د حفصه رضی الله عنها نه، د رسول سم بیبي وی هغه څنګه تلاوت کو؟ ورته وی وکانه يقرأ بالسوره فيرتلها. رسول سم به کله کله سورت شروع کو منځ کې نورو به وي حتى تكون اطول منها، تر دې چې یو سورت په دې قران کې دغه سورت نه وګدو خو د دې رورو لستو د لاسه د سورت به دغه نه وګد شو. په صحیح مسلم کې د حدیث دی. سلمہ رضی الله عنها پس کسان رالو د رسول صلی الله علیه وسلم د منځ او د قرات تپوسی وکړو فاذا هي تنعت قراءه مفسره حرفا حرفا. رسول صلی الله علیه وسلم چې تلاوت کو د واضحه یو ټکی به د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت واضحه. امام ترمذی دا روایت راوړي. نه اولنې مطلب څه شو؟ قرآن په آرام ویل او په هغې کې څه کول؟ سوچ کول. او دا سوچ کول دا غټه خبره ده. ګوره افلا يتدبرون القرآن. الله دا خلک ولې په قرآن کې سوچ نه کوي؟ ام علی قلوبنا اقفالها، کنه دې زړونو ته ټالۍ پرتې دغه خبره ده، بله نه ده زړونو ته ټالۍ پرتې. دا قرآن ګوره دې دپاره نه دی چې تعویز کې واچوي ګاډي پسې جوړې کېده، یا دا بعض کسان جومات ته راشي صرف روالي ښکلي کې به یې کېدي، یا بعض کسان راشي په قرآن چې ته قرآن پروت دي برابرې. صحیح ده، دا د دې نه موږ انکار نه دی کړی، خو تپوس وکړه په دې پوهېږي نه، بلکې تلاوت ولا نه ورځي. ډېر افسوس خبره ده. ګورې زمونږ پښتانه سپینګیري شو، سپینګیري خو قرآن ویل ورګوره نه ورسي. دا بعض پکې زمانه خفه شي یاره د دې شیخ صاحب بل څه کاري پښتنو پسې لېږي. نو زه اوس په دې کې څه ووایم؟ په دروغو سب صفت وکړم چې نه تاسو ډېر تکړه یې په قرآن کې؟ الله مانه تپوس کوي تا ولې دې قوم صفت په دروغو کوو؟ دا خبر زما غلط ده کې صحیح ده چې سپینګیرو لم قرآن نه ورځي، سپینګیرو قرآن نه ورځي، شپېته کاله او یا کاله په اسلام کې تېر کېدل قرآن نه ورځي. دی به الله له څه جواب ورکړي؟ موږ دا وایو چې قرآن یاد که، موږ دا وایو چې تفسیر یې زده کړه، یو غټ عالم د ځان نه جوړ کړه، خو موږ دا وایو چې تلاوت یې کولی شي، ویل تلاوت یې نشم کولی. دی به الله له څه جواب ورکړي؟ نو قرآن په آرام ویل او په هغې کې سوچ کول دا د دې آیت اولنی مطلب دی. دایم مطلب دی چې هر آیت چې وی نو په هغې به ودرېږي. سلمہ رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقطع قراءته آية آية. رسول صلی الله علیه وسلم په یو آیت باندې ودرېدو. څنګه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت د قرآن نازل شوی په هغه دی. عام چې کله دغه امتي تلاوت کوي خو ګوازي سړی د ټول عمر له لګیا زو ته ناس وي چې هغه وایي چې څومره به خو او بیا په دې طریقه باندې سرور نه هر آیت سره به ودرېږي. بل دا چې کم ټکی د راښکودو هغه به راکاږي. انس رضی الله عنه بس کسان رالو وی د رسول صلی تلاوت څنګه هغه ته کانت مده، کم ټکی به د راښکودو رسول صلی به راښکودو او وی ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم
يمد بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم. صحيح بخاري کې دا حدیث څنګه به راکو دو بسم الله بسم الله الله برسول می جراح کوله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا یا به یې جراح کوله. نو قران چې وین کم حرف دي سي جراح کو دوی التبرا کوي. ورتل القرآن ترتيلا كدنا دام دي چې आवाज بخوګ راو باسي. رسول صلی الله علیه وسلم سوی ليس منا من لم يتغن بالقرآن. په صحیح بخاری کې دا حدیث دی. ویا غسړې په من کې نه چې په قرآن باندې خپل आवाज نه خوګي. قرآن بخوګ आवाज کې د خوګ आवाज ځان له اثري او چې ساده وي د دې اثر نه دومره. کله خپل نه سړې وي او قبل څوک یوري. زه به تاسو ته د مثال د پاره یو آیت ویما ساده وځي خو غوځ کې تاسو په خپل بتوري څه فرق پکې اباس کې سمې فرق پکې نشته. قرآن ویل غواړي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دا به ساده وځي کې ما وی سیده چې تلفظ سیو نور تلاوت برابرو خو دې خو غوځان لا سری كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. دا سرت کوزي جدنا ولا لازم جل أخوك وزد إنسان سرت کوزي القرآن بيسروا يقولون بزكش إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دي تلاوت سر إيمان ديري خاجتنا موليس بسرناش موليس ويجي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه سر إيمان دي إيمان دي كم نشينا زيادة ذلا بريه زيادة دوغم توله فلاني إمام دي تكره سكي تراوی شل رکعات چې دنه په لسمنټ کې کوي ندی تلاوت سره بستا چې سب پتا باندې اثر وشي سبا د قرآن سره شوق پیدا شي. نیو مطلب دا دی چې आवाज به خوږه په دې قرآن باندې او دا اوس د فائدې لپاره ستې چې غلو به بګینه کوي. غلو څه مطلب دی؟ لکه نن سبا چې د قاریان کم کې خاص کړه د مصر د قاریان دی بیا زمونږ د قاریانو کې بس دغوی بل روان دي دي ته غلو وي. امام ابن القیم رحمه الله خپل کتاب اغاثة اللهفان کې وی دی باز با دسی تلاوت کوي چې د مری د رګونه ویرو پړسي او د سترګې ویروځي او د مخ به سور شوی ته به چې د الټي کوي. دا خو طریقه نه تاسو به دې کې د مصر قاریان او د سره رقیق او د کی او د وی په یو ساکي سوره فاتحه وي موږ د رسول سم طریقه ذکر کړل چې هغه بار آیت ودریدون دس د چې په یو ساکي سوره فاتحه وي د کمال کو اس کمال نه کړي نو دا غلو د قرآن کې د جزاني سور کړي او شین کړي په یو غوږی جره لاس خو دې به دا لاس دې مخې ته کوي شاته کوي چې आवाज پکې بدلیږي را بدلی او دغه کس به ورشي چې ډېر خو قرآن او عقیده ته بوزي عقیده وته نه معلوم عمل خو ښکاری اکثر به دې څه بویني چې ګیره برید ونه نه دی عملی او دا یو قارینه به ته پوس کوي استاد आवाज ډېر ښکلی دی ولي ناغه مصری قاریو ناغوی چې الله دې دا غډمې نوم نالمه وی الله دې غپلانی ډمه وبخ زما دغه سندري ډېر خوخي هغه سندري به ورېدی مانه دغه سره زما आवाज هغه به چې مصدر شو زه هغه تر ازمای لګي دا هو د قرآن کده په یو ساکه د ټول قرآن ختم کی څه مطلب دی عمل پکار دی نه پدې کې به غلو نه کې دا نن سبا چې کوم تجوید ویل کېږي تجوید دا لازم نه دی خو دا ښه طریقه ده دا ښه طریقه پدې کې غلو کول چې دا لازم دي چې کو دا بل نه اصل مطلب څه دی الفاظ صحیح او باسه قرآن په آرام وای په خوږ आवाज سره وای ځان به پوه کوه او بس خبره ختم شو نو دا نن سبا چې کوم خبره ده غلو ده یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی او په نورو کتابونو کې مشته
چې د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې علما به کم شي او قاریان به ډېر شي. یو حدیث کې دا راځي چې د قیامت یو نښه دا ده چې قاریان به ډېر شي او تنطع به کوي، غلو به کوي د قرآن په لوستو کې، او عمل والا به نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم د مرۍ نه که د قرآن نه کوزي. زموږ دې وخت وګوره علما کم شوي دي. په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي چې خطیبان به ډېر شي، خو علما او عاملان خلک دا به کم شي. نن سبا فن خطابت ډېرو خلکو ته معلوم دی، خو علم او عمل دا به نن سبا ته به ډېر کم ځایونو کې ښکاره کېږي. نه صرف دا مقصد نه چې ما قرآن یاد کړ خبره ختمه شوه او بیا زه د عبدالباسط په آواز کې یم یا زه د منشاوي په آواز کې یم یا زه د حسري په آواز کې لګیم. صرف دا نه ده، په دې باندې عمل پکار دی. یو سړی د آواز یې خوږ نه دی، په قرآن عمل کوي، دا ډېر اوچت انسان دی. د هغې نه ډېر اوچت دی چې په خوږ آواز کوي خو عمل یې پرې نشته. الله دې موږ له په دې قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي.